ګمبد ته ودرېدم بیا شروع شوم مدي دا ښار ښکلی دی پکې دربار ښکلی دی و په شین ګمبد دننه نبي سردار ښکلی دی مدي دا ښار ښکلی دی. ها ملګرو دغه د میراوس د مرګ نه یو څو منټه مخکې ویډیو وه کوم چې دا وخت تاسو وکته یعنی په هغه وخت کې چې کوم دی نعت ویلو. میراوس ټول عمر چې کوم دی هغه خلک خندولی دي د خلکو په مخونو باندې خوشحالي راوستې ده غم ځپلي پښتانه چې دي هغه یې خوشحاله کړي دي. خو زه به تاسو ته دا ویم کله چې په هغې باندې سخته راله نو بیا ورسره څوک ولاړ نه نو بیا غریب چې کوم دی ویډیو وکړه د هغې نه پس چې کوم دی خلکو ورسره مدد هغه شروع کو. میراوس په مختلف قسمه ډرامو کې هم کار کړی دي نه علاوه مختلف کم سټیج شوګانې چې دي هغه هم ریکارډ کړي دوبۍ قطر ملیشیا دې ملکونو ته هم تللی او اخر کار چې کوم دی میراوس د دې فاني دنیا نه لاړو نو ډیر زیات کم او ټول پښتانه چې دي هغه په ډیر زیات غمزده دي او ټول خلک پسې خفه دي وایي چې آیا د پښتو یو داسې فنکار چې نن تاریخه پورې داسې فنکار هغه نه پیدا شوی دی او نه به پیدا شي ځکه دی یو خپل انداز او یو خپل سټایل او په یو خپل انداز کې چې کوم دی هغه به خلک چې دي خندول. نو دغه کوم ویډیو کوم معلومات چې ما غوښته تاسو سره شریک کم ان شاء الله بل ویډیو کې ملایو. الله حافظ.